موږ تاسو نن ټیکسټ وایو. ټیکسټ مطلب دا چې لیکل ته وایي که نه، چې څنګه لیکل موږ وکړو. د لیکلو لپاره موږ کولی شو چې مینو کې ته راشو، او په مینو کې ډرا ته راشو، او په ډرا کې راشو ټیکسټ ته. کله چې ټیکسټ راشو، په ټیکسټ کې دوه خبرې دي. یو ټیکسټ دی خپله، مطلب ملټي لاین ټیکسټ او سنګل لاین ټیکسټ. صحیح شوه؟ دوه رقمه ټیکسټ موږ لیکلی شو. ټیکسټ لپاره ټي چې انټر کوي ټیکسټ هم راځي ټي، مطلب ټیکسټ لپاره شارټ کټ دی، لکه د سنګل لاین ټیکسټ لپاره، د ملټي لاین ټیکسټ لپاره وبخښئ. صحیح دی؟ او دغسې نه هم کولی شئ تاسو ملټي لاین ټیکسټ انتخاب کړئ. صحیح دی؟ ملټي لاین ټیکسټ دا وایي ملټي لاین ټیکسټ تیار لیکلی دی. کله چې موږ ملټي لاین ټیکسټ انتخاب کړو، نو راته وایي چې څومره ځای کې ته غواړې که نه. نو یو ځای کې کلیک کوو، ورته وایي دومره حصه کې زه غواړم چې ملټي لاین ټیکسټ ولیکم. کله مې چې انټر کړم ماته دلته ټیکسټ ولیکم. صحیح شوه؟ کله دا ولیکلم، دلته ما پرې فارمیټینګ بار کې ماته وایي چې د دې لپاره ته سټایل انتخاب کړه. زه ورته وایم چې سټایل خو زه نه لرم ورته اوس. صحیح ده که نه؟ لکه ما بل سټایل نه جوړ کړی، چې ایډ ټو سبټي دې خاطر څه کوم ځم ټیکسټ ته، ټیکسټ سټایل ته. ټیکسټ سټایل لپاره مینو ته راځم، په مینو کې فارمیټ ته، او په فارمیټ کې ورته انتخابوم چې ټیکسټ سټایل. کله چې ټیکسټ سټایل انتخاب ماته وایي چې کوم نوی اخلئ که نه دا دوه چې تیار مخکې دي. زه ورته وایم نوی اخلم، وایي نوی نوم وایه ورته، دا سټایل باندې صحیح دی. نوم چې کله واخیسته، نو راته وایي چې دې لپاره فنټ انتخاب کړه. فنټ نیم څه رقم فنټ نه استفاده کوي که نه، موږ دلته مختلف فنټونه لرو. صحیح دی؟ تاسو چې هر یو خوښي انتخابولی شئ. دلته هم داسې یو تهمه په نوم د یو خط دي چې دا شکل لري. فنټ څه رقم یې بولډ کریب لري. صحیح دی؟ ته ورته بولډ ویلي دا خو مطلب نه وي. او د لیکلي سایز یې لپاره کوم سایز استفاده کوي، مطلب کانټریټ انتخاب یې راځه موږ هایټ ورکړو که نه، ورته وایي چې د دې څومره مطلب ارتفاع دی، دا چې ټیکسټ هایټ څومره، خپله ټیکسټ غټوالی څومره وي. دلته وایي که چېرته ته وغواړې دغه نوټیټ، مطلب دا که دا ډرایینګ چاته وایي ټیکسټ سره 2006 یا 15 څلورم دی کې آټوکیډونو کې خلاص شي که نه شي، انتخاب کوي چیک مارک خلاصېږي. او که ورته وایي چې میچ ټیکسټ ډایمنشن ټو لیاوټ، مطلب دا چې په لیاوټ کې هم څه استفاده وشي. موږ موډل لرو، خو که ورسره لیاوټ لرو، صحیح دی؟ هغې څخه کې د هم استفاده وي، دا هم ټیک مارک کوي. صحیح شوه؟ باقي دلته ورته هایټ ورکوي، ورته وایي هایټ څومره، ورته هم هایټ لري 2 دلته لیکلي چې افیکټس تقریبا سره د اپسایډ ډاون سرچپه سره راسته او دې خونه کې دې خونه کوم خونه د ولوستل شي. او لیکلي وایټ فیکټر د یوه ټکي عرض څومره وي، د یوه حرف عرض څومره وي، ته ورته قیمت ورکړه. بل لیکلي اوبلیک انګل دا په کوم ځای باندې راولي که نه راولي. صحیح شوه؟ ته چې وغواړې کولی شي ورته دا کرنټ شي، ورته دا. صحیح شوه؟ ورته وایو چې کلوز. پوه شئ ټیکسټ باندې. نو اوس راځو ملټي لاین ته. کله چې ملټي لاین واخلو، ورته وایي دغه حصه کې ده، موږ ګورو اوس به هایټ خپله اټومیټیک 2 دی. صحیح ده که نه؟ زه ورته وایم چې دلته ماته وایي چې سټایل 1 نه تا استفاده کړې، کولی شي بېرته سټایل بدل کړې، بل تاسو چې انتخاب کړي. صحیح شو؟ دلته ماته وایي چې دغه سټایل چې تا انتخاب کړو هغې لپاره دغه تهمه خط و، یعنې دلته کولی شي بېرته تهمه خط بدل هم کړي. او دلته کولی شي چې د دې هایټ کم یا زیات کړو، 2 زه ورته دا 2 دا د یو شي. صحیح شو؟ پس د دې چې دلته لیکل کوم، صحیح شو؟ ورور کې که تاسو غواړئ چې ټول یو رقم شي، نو بس ټول انتخاب کړئ، ورته وایئ چې دا د یو شي. صحیح شوه؟ دلته لیکلي بولډ ایټالیک انډرلاین اوورلاین، دا خو تاسو بدله څېړئ. بولډ ایکسل چا چې ویلي دا ټول باید زده یي. بولډ چې هغه یي ایټالیک به لیکي په څنګ کې یي، او انډرلاین لاندې ورته لاین نه، اوورلاین بره په لاین. او لیکلي بل انډو ریډو دی، یو انډو کوي بل ریډو. صحیح شوه؟ او دلته خوا کې ورسره سټیک دی. سټیک څه معنا؟ که چېرته دلته ولیکم چې 1/2. صحیح شو که نه؟ دا باید داسې ولیکل چې اصل یې صحیح راشي. نو دې خاطر چې کله انټر کړم که هغه فعال وي، نو دا ورته وایم چې اوکې، چې اوکې مې ورته وویل، هغه په خپل حالت کې صحیح راځي، 1/2 لیکل کېږي. صحیح شو؟ دا ته سټیک وایي. صحیح شو؟ او بل لیکلي بای لییر، د دې لپاره کوم رنګ بل تاسو انتخاب وکړئ، مثلا انتخاب کړئ، رنګ به بدلېږي. صحیح شو؟ دلته رولر دا رولر دی، دې به بره دی، ورته آن دي آف دي. صحیح شوه؟ بل لیکلي اوکې که اوکې کې مطلب دا چې دا ټیکسټ تاسو قبول کړئ، څه کوم دغه ځای کې. صحیح شو؟ صحیح شوه؟ نو موږ ورته راځو، دلته لیکلي چې کالم څو کالم دی کې غواړئ، زه ورته یو کالم، هیڅ کالم نه، ډاینامیک کالم که سټاټیک کوم یو. نو زه څه کالم سیټینګ دا ټول په کالم سیټینګ کې شته. کله چې کالم سیټینګ انتخاب ماته وایي چې کوم رقم دی، اوس نو کالم هلته انتخاب وکړه نه. زه ورته وایم چې ډاینامیک کالم انتخاب کړه. ډاینامیک کالم چې کله انتخاب ماته وایي چې وایي د دې هایټ څومره وي، د یوه کالم هایټ څومره وي. صحیح دی؟ موږ هایټ انتخاب وکړو، لیکلي آټو هایټ. او لیکلي وایټ د کالم دپاره وایټ څومره وي، مطلب دا چې عرض د کالم څومره وي. صحیح دی که نه؟ او لیکلي ګټر د سنجاق دپاره تاسو کوم ځای ورته پرېږدئ که نه. صحیح شوه؟ د خپله کالم سنجاق ډېر زیات دی، همداسې که نه؟ که چېرته ورته مینول انتخاب کړم، مینول په دې باندې چې زه د صفحې ته کله لاړم، نو دا قیمتونه ورته ورکړم، نو هغه هایټ زه په خپله انتخاب وکړم چې د یو کالم هایټ څومره وي.
صحیح شو. او بل کلی سټاټیک کالم چې زه هم انتخاب کوم هغه کې دا دوه خبره دي چې هایټ لري څومره کالم وایډ څومره د ګټه د پار سایز څومره ټوټل څومره اته کله چې ټوټل ورته یو قیمت ورکړي بل خپل اخلي. صحیح شو. او کنو کله انتخاب یا په من چیز کالم دي او بل سټاټیک کالم کې لمن کول شي تعداد د کالم هم ورکړي څو کالم دوه کترې کړي نه مې انتخاب کولی کې دا کالم تعداد نشو ورکوي. صحیح شو. په سټاټیک کالم کې ویل شي 2 3 4 5 کالم په صفه باندې په یوه باندې استاد راځي پر دوه چې ورې کدا څنګه یعنی دغه سټیک نه سټیک دغه کفال نه دا یو پر دوه به تاسو نه لیکل کیږي څه کنه کته د لیکي چې یو پر دوه دا باندې لیکل کیږي لګا دا څه علامه ده استاد او دغه سلاش علامه ده سلاش نه ترکی خبر په سلاش کو ورته څه وکړي چې ترکی خبره جوړیږي څه بل لیکلی ام ټیکسټ جسټیفیکیشن دا ټیکسټ سره کوم ځای په کې ټاپ لیفټ مطلب دا چې ټیکسټ مې انټر کړی کنه دلته کوډ ټیکسټ مې ولیکو دا چې ټیکسټ دی دا ورته دا ځای په ځای کوم څه کوم څه انتخابوم ټول تاسو چې جسټیفیکیشن ټاپ لیفټ ورته ټاپ سنټر ګورو وسم تر راځي ورته نه دا مطلب ځای په ځای کول ټیکسټ کوم ځای ټاپ رائټ دی باندې شي باقي میټر سنټر میټر ټول هر تاسو انتخاب کې مخه شکل انتخاب کې صحیح ورته ټاپ لیفټ یو کې صحیح شو. او بل کې پیراګراف ته کوړ چې پیراګراف جوړ کړي کولای شي انتخاب کې لګلې ټیب د پیراګراف لپاره سره رقم ټیب مطلب د ټیب نه استفاده کوي کنه د دې رقم نه کړي دې رقم نه کړي دا څه شي مطلب ټیکس د دې مخې لیکم چې کله مې انتخاب کوم د پر نه لیکم اخر لا لري صحیح شو. او دا انتخاب کوم د رائټ طرف ته لیکم لیکنه به د رائټ طرف نه صحیح کړه انتخاب کوم نو آیو څو ټیکس ته بلوي یو لاین کوم استعمال لیکي صحیح شو. او بل ځکه کول شي چې هر څه قیمت هم ورکړم خیر ټیم چې کله ټیب اخلم راځي چې قیمت اخلم څومره د څه شي قیمت اخلم مطلب دا د پیراګراف سایز د پاره د پاره د پر څومره صحیح شو. ورته سه ایډیټ کی بل لیکلی دي چې لیفټ انډنت فرست لاین ګوره دا هغه چې خط لیکین د پیراګراف وخت دي چې کدا پیراګراف لیکین یو لاین دې نه شروع کیږي به بل لاین دې نه شروع کیږي مطلب دا اول لاین چې لګ دی خواته یو څه فاصله لري دا صحیح شو. هغه پټه قیمت ورکړل بل لیکلی هنګینګ هنګ څه معنی تاسو اخبارونه کتلې اخبارونه کې یو ټکی یو حرف ډېر نه لیکل شو باقي مکمل پیراګراف باندې یو ټکی سره ځای په ځای شوی دی نه مې ټکی مخامخ کول تاسو سره هنګینګ انتخاب کړئ رائټ انډنت کول چې تاسو د خي طرف نه هم بعضي پیراګرافونه دي چې چپ طرف نه هم کمی د خي طرف نه هم کمی کنه مطلب دا چې په سنټر کې لګاو کم ټیکس یو باقي دوه خو ځای زیات ټیکس صحیح شو. ښه بلکې پیراګراف الایمنت د پیراګراف څخه څنګه شروع شي لیفټ نه سنټر نه رائټ نه جسټیفاید سره مچ جسټیفیکیشن کوم انتخاب کړئ نه ټاپ رائټ ټاپ سنټر کوم یو هغه شروع شي نه ډیسټریبیوټ په معنی چې هر حرف د جدا جدا سره یو دلته کوم څه د ډیسټریبیوټ ته قیمت هم ورکو دا ځنه صحیح شو. بل لیکلی دي چې پیراګراف سپیسینګ د پیراګراف ترمنځ فاصله څومره بیفور د نمخ کې کوم دی افټر دی نه پس کوم دی مطلب تمه کوم پیراګراف لیکل دا غن د څومره فاصله واخلي د پیراګراف لیکي او کنه دا پیراګراف ته ولنه تی لیکي ورته چې دینه پس کوم پیراګراف لیکم هغه ترمنځ دومره فاصله مطلب د یو پیراګراف د بل پیراګراف ترمنځ صحیح جو بل لیکلی پیراګراف لاین سپیسینګ د پیراګراف د خپل لاینونو ترمنځ فاصله څومره دا کول چې پیراګراف انتخاب کې ورته وایي چې ملټیپل مطلب د ټول لپاره کنه ایگزیکټلی دقیقه چې مقیاس موږ د واحد د مخ انتخابو عدد او ورته چې ات لیست کم از کم څومره او کنه ورته چې ملټیپل په ایکسونو باندې مطلب یو 2x 3x صحیح شو. دا د چنده کېږي او د چنده کېږي چې دوی کوي پوهېږئ پرې باندې بل ورپسې دا ټیکسټ لیفټ دی وي که سنټر کې دی وي که رائټ طرف ته دی وي او که جسټیفاید وي جسټیفاید کوم شکل اپلای نه ما شکل ولې جسټیفای کې راځي صحیح شو. او بل لیکلي چې ډیسټریبیوټډ مطلب جدا جدا یې ګورئ تاسو ټیکسټ لیکل څه بل لري سره پوه شئ پرې باندې ډیسټریبیوټډ باندې ډیسټریبیوټډ څه د خپل لري والته صحیح دا جسټیفای شو سر ها ډیسټریبیوټډ جسټیفای شو جسټیفای موږ څه کار کوو ختمه مثلا سره بیل نه کی هغه کې مې نه بیل اول هغه کې مې انتخابو صرف مزاج په ځای کې چې موږ مطلب یو ابجیکټ یو ټیکس په ځای کې کنه تاسو نه چې په ابجیکټ ټول ځای په ځای یا به لیفټ طرف ته ځای یا به سنټر کې ځای یا به بل خط ځای ا جسټیفای کوم صرف دا ټیکس په ځای کې ځای په ځای کوو چې ورته چې د کوم طرف ته ځای صحیح راشي او ډیسټریبیوټډ دا هر ټکی ترمنځ فاصله زیاتې چې دا ډیسټریبیوټډ لپاره قیمت دی بیا دا ټریکینګ قیمت ورکړو دا بس لګي نو صحیح وجود نه راځي پوه شئ په
بل لیکلي لاین سپیسینګ لاین ترمنځ فاصله څومره ګوره 1 1 9 2 300 که چېرته ورته وایم چې دا یو نه دي په کار مطلب ځان 2 دي سړي ورته چې کله انټر کوم نو په 2 او په اندازه فاصله یو مور انتخاب کړئ نو بیا مخ پیراګراف ته ځي تاسو دلته تاسو قیمت ورکړئ پوه شئ پې او بل ورپسې دی نمبرینګ دا چې او اف دی ورته نه لیټر ای بي سي دی راولي دی پورې انتخاب وکړو صحیح شو ورته نه دی ای بي سي صحیح نه ده بس داسې وایي وړ ای بي سي غټ ای بي سي ورته نه نمبر یې راولي ورته نه بلټ راولي صحیح شو او بل دا چې انتخاب کې لیکلي ریسټارټ او کنټینیو ریسټارټ پرې ورته چې کله اف نه بیا ورته چې ریسټارټ به شروع کړه صحیح شو به ریسټارټ کې کوته چې کنټینیو پرې معنی چې د څنګه چې هر لاین به یو خطي یا یو جمله به یو لیکنه به یو خطي به پس د سي بعضي بلټ ورته ورکې نو دوه خط لیکي درې خط لیکنه به انټر کې به بلټ کوي انټر کولای شي ورته چې کنټینیو اف کې به ورته کنټینیو مطلب چې به دې پس شروع کړه لکه ای بي سي سی تر رسیدل ته ورته چې کوس اف په لیکم به ورته چې کنټینیو نو چې به انټر کوم به ډي او بل لیکلي اټو الو اتوماتیک لیست الو اتوماتیک لیست دې معنی دا ای بی سی ایو د درې اشاره چې د ترتیب سره ورکنه مطلب ای بی بی بي سي تاسو او بل لیکلي یوز ټیپ ډیلیمیټر اونلی مطلب دا د بولټ یا د اول ا یا بي ار چې لیکل شوی دی او د ټیکست ترمنځ د یو ټیپ په اندازه فاصله دی مطلب یو څه فاصله دی چې د ټیپ په اندازه صحیح شو او بل لیکلي الو بولټ اند لیستس ورکړه چې د بولټ لپاره استفاده کوم د لیست لپاره د بولټ نه مخه لیست مطلب دا چې مکمل ټیکست انتخاب مو ته د هر سر کې یو بولټ راشي پوه شئ پې او بل د لیکلي دي چې انزرټ فیلډ د جدا موضوع دغه بیا وایي صحیح ده په انزرټ کې موږ به بیا وروسته وایو او بل لیکلي دي چې اپر کیس که لوور کیس دواړه ای بي سي کې غټ ای بي سي نه استفاده کوي انتخاب کې بس وړیا غټ ای بي سي کېږي بل لیکلي سمبول نه استفاده کوي که نه دلته مختلف سمبولونه مثلا ورته ډیګري ورته هم د ډیامیټر صحیح شو او سره ښکاره کېږي ورته مثلا او مثلا ورته وایي چې سکويرډ صحیح شو دغه مختلف سمبولونه دي کله چرته دې کې مطلب اساسو کوم سمبول چې دا غني نو څه شو کې بس راشي ورته چې اذرز بعد کې د بل څه خلاصيږي پرې تاسو سمبول انتخاب کړئ صحیح شو او بل د لیکلي چې دا د کوم زاویه باندې راشي کړه نو د زاویه تاسو ته زیاته کوي دا ټیکس په دې لیکل کېږي صحیح شو او بل لیکلي چې ای بي سي ټریکینګ د ترمنځ فاصله څومره ده ګورئ ډیسټریبیوټډ ده صحیح شو او بل دا یو حرف د څومره عریض وي انتر کولای شي د انتخاب کوي چې حرف څومره عریض وي پوه شئ پرې باندې او باقي ورته شی وایي اوکې دلته یو خبره پاتې شو اپشنز کې په اپشن کې موږ انزرټ فیلډ وایي چې وروسته یې وایي سمبول مو ویلې امپورټ ټیکسټ کې چېرته انتخاب نو کولی شي تاسو د نوټ پیډ ټیکسټ تاسو لیکلی د انزرټ په نوټ پیډ کې چې ټیکسټ لیکلی هغه انزرټ کولی شي باقي بل هم نشي کولی دی ټیکسټ او نوټ پیډ او ورډ پیډ دواړه دي صحیح شو هغه ټیکسټ کول ته امپورټ کې راولي او بل پیراګراف الاینمنت مو ویلې پیراګراف په موږ بولټ لیست مو ویلې کالمز فایند ان ریپلیس تاسو کې شي لیکلی مو ورته شي تاسو پیدا کو به ریپلیس کې بل ټکی د کول شي نه استفاده وکړي او بل د چینج کیس ای بي سي وړه غټه اټو کیپس مطلب دا چې اتوماتیک د ټایټل اولنی حرف لوی ولیکا کریکټر سیټینګ دا تاسو ویلې چې موږ د کوم رقمي استفاده کوو ویسټرن نه چاینیز دا صرف وګمی سټایل دی بلکې کمباین پیراګراف او ریموو فارم کمباین پیراګراف دې معنی دوه درې پیراګراف ته لیکل ته غواړي دوه پیراګراف سره یو ځای کړئ دوه پیراګراف لیکي او کمباین پیراګراف جوړ لیکي صحیح شو او بلکې ریموو فارمټینګ چرته لپاره مختلف ټیکسټ سټایلونه شنه استفاده کړي ورته ریموو فارمټینګ نه ختمي او بلکې بیک ګراوند ماسک چې وسل د درته ټیکسټ ماسک او ایډیټر سیټینګ دغه ټولبار د ایډیټر د کنه لیکلي شو ټولبار راته خلک ټولبار د کنه ته شو آپشنز دا آپشن دی اوس موږ په کار کوو رولر راته وي وخایو اوپیک بیک ګراوند مطلب دا بیک ګراوند راته کوم رنگ راته بدل کړی دا موږ به اوس ټیکسټ ماسک ویل اوپیک کوو چیک سپیلینګ راته وکړه کنه کا چیک سپیلینګ سیټینګ چې سپیلینګ صحیح دی که غلط دی ډکشنریز مختلف ډکشنری چې ټیکسټ هایلایټ کلرز د کالج ټیکسټ لپاره بل کلر انتخاب کړئ چې اوس هایلایټ وي مطلب روښانه شي بیک ګراوند ولري صحیح کنه هایلایټ سره کنه مطلب دا چې دا ټیکسټ مې لیکلی دی باندې یو زیړ مارکر کړ شو نو دا هایلایټ شو په نښه شو پوه شو پرې باندې نو تاسې غلي یاستئ لکه ګرمي چې زیاته شوې دا ملټي لاین ټیکسټ صحیح ده سنګل لاین ټیکسټ کې موږ څه کار کولی شو که کله زه راشم
ډرا ته او دلته چې د ټیکسټ راشم او په ټیکسټ کې انتخاب کوم چې سنگل لاین ټیکسټ کوم سنگل لاین ټیکسټ ماته وایي چې د سنگل لاین ټیکسټ لپاره اول سٹارټ پوینټ وایي چې کوم سٹارټ پوینټ کوم ځای شروع کوم ځای شروع کوم کله شروع کړم ماته وایي چې وایي د دې لپاره ته کومه زاویه ورکړې کنه ګوره وایي روټیشن انګل زه ورته نه زاویه صفر انټر کوم انټر مې ماته وایي چې ولیکه صحیح شو دې کې هغه سټایل استفاده کوي چې موږ په ټیکسټ سټایل کې جوړ کړی دی کوم سټایل ور جوړ کړی دی ورته ټیکسټ هایټ دوی صحیح شو دا تاسو لیکلی شئ اوس خبره د سنگل لاین او ملټي لاین ترمنځ څه شی ده ګوره که زه چېرته دا سنگل لاین وغواړم چې دې کې تغییرات راولم که زه ډبل کلیک ورباندې وکړم زه نشم کولی چې دا بولډ ایټالیک یا انډرلاین یا اوورلاین یا پیراګراف یا څه شی وکړم فکر کوم لکه چې ټول ورسره نه راځي او که چېرته دغه بل ټیکسټ وغواړم د ملټي لاین ټیکسټ یې منډه چې ډبل کلیک کوم دې کې مکمل جدول راځي زه کولی شم دې کې هر شي تغییرات راولم مطلب ورته دا دی چې انډرلاین شي صحیح شو او په هغې کې دا کار نه کېږي بس فرق هم دومره دی پوه شوې بې وایو بل ورپسې د ریموټ ټیکسټ ریموټ ټیکسټ څه کار کوي که چېرته ډرا ته مینو ته راځو په مینو کې ایکسپریس ته راځو په ایکسپریس کې ته ټیکسټ په ټیکسټ کې په دې اول کې لیکلي ریموټ ټیکسټ کله چې زه ریموټ ټیکسټ انتخاب کوم نو ماته دلته دا مینو د دې راځي مینو کې څه شی ده دې لپاره سټایل انتخاب کړه هایټ انتخاب کړه روټیشن فایل څه شی زه ته مول ډیزل په دې باندې زه په دې کې لیکل کوم پهله دغه لیکل چې زه کوم دغه به دلته راځي صحیح دی په اضافه باندې چې زه غواړم ورته وایم اوکې کله چې اوکې ویل ماته وایي چې انزرشن پوینټ وایي کوم ځای کې انزرټ کړی دلته انزرټ کوم صحیح چې انزرټ مې کړی ماته وایي چې سټایل ته انتخاب دی ورته وایي کوم سټایل دلته کولی شم ورته ولیکم چې سټنډرډ صحیح چې انټر کوم ګورې مې سټنډرډ اپلای شو کنه شکل بدل سټایل ته نه ځینو سره هم دا هغه سټایلونه چې زمونږ رمونه زده دي هغه نه هغه کوم چې جوړ دي په ټیکسټ کې هغه بدل دي لیست بدل راځي موږ چار سټایل نوم په یاري هغه ټول کې هغه دي بدل نوم دی نه چې نوم دی نه په یاد نه صحیح چې کوم کرنٹ هغه صرف خالي بلې کله هایټ دې پر کول شم ته هایټ ورته دې هایټ دې پینځه صحیح شو ورته روټیشن او کوم ځای باندې ورته مو بالکل پینځه سره دی صحیح دې پھر ار انټر کې روټیشن ته دي ورته نه ډول دی صحیح شو بیا ار انټر ورته صفر دي او بلې کله ایډیټ کول دې ټیکسټ کا تا کوم زیات دي نو ورسې نو لیکه صحیح شو کې پوجا پرې باندې دا ریموټ ټیکسټ ایکسپریس ترازو بل ورپسې لیکلي دي ټیکسټ فټ دا به مو وایي بس خو دا ټیکسټونه ټول اسانه دي خو دا به وایي چې ټیکسټ فټ به وایي صحیح ده ټیکسټ ماسک په لږ زیات دی هغه پرېږدو که چېرته موږ ګورو داسې شکل جوړ کړی او په دې شکل کې موږ د دې لپاره چې ټیکسټ فټ نه استفاده وکړو باید زموږ ټیکسټ سنګل لاین ټیکسټ وي ملټي لاین ټیکسټ دی ګوره لکه مثلا ملټي لاین ټیکسټ وي کار نه کېږي صحیح شو ورته ګورو اوکې دلته انزرټ شو صحیح دی که نه ځکه ورته چېرته راشم ورته چې دا ته فټ کړه نو زه کله دا هم راشم دا نه کوي ایکسپریس راځم ورته ټیکسټ فټ دا نه انتخابېږي صحیح شو نو دې خاطر باید زمونږ ټیکسټ څه شي د دې مطلب ټیکسټ فټ باندې او ټیکسټ فټ لا کار مې د کړه صرف ټیکسټ فټ لپاره موږ د سنگل لاین ټیکسټ نه استفاده کوو صحیح دی مطلب اوس ګور د آبجیکټ یو ټیکسټ لیکم د ملټي لاین ټیکسټ نه مال استفاده نه کیږي ښه راته ټیکسټ ولیکو ګور مال د ټیکسټ ولیکو کنه صحیح شو زه چې ام د موف د پر لګ د آبجیکټ ته داخلوم دا ګور دا آبجیکټ نو تل زه غواړم دا ټیکسټ په دې آبجیکټ کې ځای په ځای کوم دومره دي صحیح دی که نه دا ټیکسټ همدومره لیکل شي په دې آبجیکټ کې ځای په ځای شي نو دې خاطر مینو ته راځم په مینو کې ایکسپریس او ایکسپریس کې ټیکسټ او په ټیکسټ کې انتخاب چې ټیکسټ فټ کله چې انتخاب کوئ کوم ټیکسټ ورته همدغه ټیکسټ دی صحیح دی مطلب چې کوم ځای پورې ته فټ کړم ګوره سټارټ پوینټ خپله واخیستو زه تر دې ځای پورې ته فټ کړه کله چې کلیک وکړو نو کومه فټ پوه شوې بس صرف ټیکسټ فټ دا وګورم صحیح دی سوال پکې شته بس مې وکړه